دا د بعضو هغه ځوانانو نه تپوس وکړي چې ودونه یې نه دي شوي او به ته دې تفصیل ښه وکړي ځاله ورسره کښېنې که نه تفصیل کې معلوم کړي چې واده ته ضرورت څنګه وي دا به دا مشران د بعضو مشرانو ځان په زور ساده کړی یاره وایي زما زوی دومره ښه سړی دی سره غږ نه کوي نو زوی خو پلار ته چغې ري شوالی مخامخ چې پلاره ماله واده وکړه حیا وله ورځي او جنۍ کله غږ کولی شي بیا زموږ د پښتنو په معاشره کې جنۍ خبره وکړي چې د دې به ګوره کم ځای چې جنۍ پلار ته ما واده که پلار مور له پکار دی چې صحیح هوښیاران یي حالاتو ته ګوري په ده باندې هم دا ځواني تېره شوې د دې به څه وایي بس پکې دا شروع وکړي زمونږ چې وایي وخت وکنه زمونږ موږ دا کیسې نه دي کړي دا خبره هم غلطه ده وختونه ټول یو شان نه وي ستا په وخت کې انټرنیټ نه و ستا په وخت کې فحاشي عامه نه وه ستا په وخت کې چې دی خوراکونه داسې نه وو ستا په وخت کې داسې سفرونه نه وو او ډېرې خبرې دي نو دا خبره دې مو وایي غلطه ده زوی ته نه وایي ته ورته ووایې بل چې ورسره څوک ناستي وایي دا خبره دې غلطه ده چې زمونږ وخت کې خو داسې نه وه نه هلته وخت بدل دی او نن وخت څه دی بدل دی